د ترهګرۍ ضد عدالت د علي وزیر د ضمانت درخواست رد کړ. دا چې ولې جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د ترهګرۍ ضد عدالت علي وزیر د ضمانت درخواست رد کړی دی. کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او له جنوبي وزیرستان د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د منتخب استازي علي وزیر د ضمانت درخواست رد کړی دی. عدالت نن په کراچۍ زندان کې د اورېدنې پر مهال خپله خوندي کړې پرېکړه واوروله. تر عدالتي پرېکړې وروسته د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټډ مشال راډیو ته وویل چې په دې مقدمه کې د پولیسو په څلورو شاهدانو کې یوازې دوه عدالت ته حاضر شوي ول. عدالت دا پرېکړه داسې محکوم کړې چې پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر او نورو بندي غړو لپاره د فبرورۍ له 14مې د سند اسمبلۍ مخې ته پارلک وهلی دی. دوی غوښتنه کوي چې د سند حکومت د علي وزیر پر ضد مقدمه بیرته واخلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د فبرورۍ پر 14مه ناوخته مشال راډیو ته وویل چې په دا ډول مقدمو کې که چیرې چالان هم وشي نو حکومت خپلې مقدمې بیرته اخیستلی شي. خو د سند حکومت ویان مرتضی وهاب د فبرورۍ پر 14مه پر ټویټر لیکلي ول چې دوی نیول شوی او چالان شوی کس نشي خوشي کولی. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.